بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي امارت دغه یوه ګټه ډېرې څه دي، خو دغه ګټه یې ډېره مهمه ګټه ورسېدله چې هغه خلک چې ناوړه استفاده یې کوله، ناوړه ټوپکسالاري یې کوله، شکونې یې کولې، دا خلک ورک شو. مثلا په وزارتو کې باج اخیستل، په ولایتو کې باج اخیستل، که چې د جناب حبیب صاحب د اتمامندونو مثال ورکړو، داسې په زرګونو په لکونو خلک په هر تنظیم کې دا مشکلات وو. د جناب غني صاحب په دوره کې د افغانستان حکومت دا د ټول 221 کورنیو یرغمل کړی وو. دغه لسره تفاعل چې ما څومره مطالعه کړې ده، ټول هېواد د 221 کورنیو په منځ کې یرغمل وو، او دغه خلکو موږ هر څوک مدغم کړي وو، چاته لاسرسی نه کېدل. نو هر تنظیم خپل حق، خپله برخه اخیستله. د دوی په راتګ سره تر اوسه پورې داسې انشاءالله ما څه نه دي لیدلي